بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت د علماء کرامو، قومي مشرانو، مشورتي بورډ، بالاخره د لغمان د ټولو ولسونو قطعنامه یا پریکړه لیک د چارو د ادارې او سیمه ییزو ارګانونو ادارې او سر کې قدرمن ولسمشر ته د لغمان د ولسونو پریکړه لیک د محتلام خاریان د خپل حکومت له درنې رهبرۍ غواړي ترڅو د محتلام خار د سمسورتیا چراغان کېدو امران او پرمختګ لپاره لمونږ ولسونو سره ښېګڼه وکړي. دا زمونږ مسلم حق دی. مونږ ولسونه د ولسواکۍ او د جمهوریت د بقا لپاره د همدې ورځې په پار درنې قربانۍ ګاللې دي ترڅو مونږ له محرمتونو او وروسته پاتې حالت څخه راووځو. د محتلام ښار د پخوا په پرتله ودان شوی، سمسور او روښانه شوی، په لسګونو عمراني پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي، په لسګونو نورې پروژې تر کار لاندې دي. د لسګونو او سلګونو عمراني پروژو سکیچ، ډیزاین او پلان نهایی شوی چې تقریبا د منظورۍ پړاو ته رسیدلی. د محتلام خاروال مبتکر، نوښتګر او امین خاروال دی. دا القاب ورته د همدې خدمتونو په پایله کې د سیمه ییزو ارګانونو محترم ادارې د خاروالۍ چارو د رهبرۍ له لوري کارېدلې دي. د محتلام خاروال چې له کومې ورځې راغلی د اداري سیستم د اصلاح په برخه کې، د نواحیو جوړېدو په برخه کې، د کورونو د احصایې د معلومولو په برخه کې، د عوایدو د لوړوالي او متوازن انکشاف او د ولسونو همکارۍ د جلب د تشویقي بودجې د ترلاسه کولو محتلام خاروال د افغانستان په 15 ټاپو خارونو کې قطار کې راوستلی، په نتیجه کې ورته پورته القاب ورکړ شوي دي. محتلام خاروال د خاروالۍ د عوایدو د ثابت ساتلو په موخه لسګونه عصري او معیاري مارکیټونه، بلندمنزلي حمامونه، شاپینګ مالونه لومړي ځل لپاره په محتلام ښار کې د ساختماني موادو د ټیسټ لابراتوار رامنځته کړ. معیاري هډې او کمپلیکسونه، تفریحي پارکونه یې په ډېر لوړ کیفیت رغولي دي. د ښار د ښکلا لپاره یې پلې لارې، ویالې او لښتې د ښار تنویر او سرسبزۍ لپاره نهایت ستړي ګاللې دي. د ښاروالۍ د خدماتو د پرمختیا او ورته وخت کې د تبلیغاتو د پراختیا په موخه یې د پوهنې ریاست، کرهنې ریاست، پوهنتون ریاست او محلي راډیوګانو سره همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي دي. د ځوانانو د انسجام لپاره فرهنګي پروګرامونه، ښوونیز پروګرامونه او ورزشي لوبې په لاره اچولي دي. د محتلام ښار ولسونه او د هیواد د نورو ولایاتو اوسیدونکو سره د اړیکو د پراخولو لپاره ولایتي سفرونه په لاره اچولي دي. د ښار د سرسبزۍ د پارکونو د سرسبزۍ لپاره کال په کال اشارونه، جشنونه لمانځلي دي او د عامه ملکیتونو د ساتنې خوندیتوب په خاطر د اړونده دولتي نهادونو ترڅنګ د غصب د مخنیوي شوراګانې ایجاد کړي چې په ترکیب کې علماء کرام، مخور سپینګري، ځوانان، حتی خویندې هم شاملې کړي دي. او دې ورته لسګونه او سلګونه نور انکشافي او زیربنایي پروژې دا مهال تر کار لاندې لري. په اوسني وخت کې د محتلام ښاروالۍ بست اعلان ته سپارل زموږ له نظره پر ځای او پر وخت پریکړه نه ده. هیله ده پرې بیا کتنه وشي. له مرکزي حکومت څخه زموږ ولسونو غوښتنه دا ده چې د محتلام ښاروال پر خپلو کارونو لاسبری دی او پښتون مونږ خوښ یو او هیلهمند یو چې په شوې پرېکړه بیا له سره غور وشي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.